د رسول الله او صحابي دي هغه ته انس رضی الله تعالی عنه وی د الله د نبی لس کال خادم پاتې شوی دی او ډیر د اوږد عمر والو او ډیر متبع د سنتو. هغه فرمای ما انزل الله على بني آدم امر اشد من الموت. الله عز وجل په اولاد آدم باندې یو مصیبت هم نه دی راوستلی چې ډیر سختی د مرګ نه. مرګ ډیر غټ مصیبت دی په اولاد آدم باندې، خو موږ ته نیو خبر ژوندي یو. دا سخت فاغه چا باندې تیریږي چې داغه نه روح رواني، دا سخت فاغه چا باندې تیریږي چې د دنیا نه رخصتيږي، او دغه سخت فاغه چا باندې ښکار کیږي چې د هغوی اخرنی وختي او داغه د پخونه روح را روان شوی، او کوم چې بيدینانی او دا غوینه په ډیره سختۍ باندې وزي. نو سخترین شی مؤمنانو دا مرګ دی. نو موږ او تاسو باندې دا یقیني دی ډیر ناصاف روان دی. موږ او تاسو ته د علم نشته دی. رب سبحانه وتعالى فرمای ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. الله عز وجل صد قیامت علم دی. انسان ته فتنه نه لګي زب کم ځکه مرما، انسان ته د فتنه نه لګي چې زب په کم حال باندې مرما، انسان ته د فتنه نه لګي چې سبب څه کارونه بکی. مؤمنانو مرګ ډیر زیات منغو تاسو باندې نصافی روان دي. رسول الله به یو صحیح حدیث کې راځي د نصافی مرګ نه به پناه غوښتله، ځکه سړی ته آماده نه کې دې شي په داسې حال باندې الله عز وجل ورشي او دې بیمانه دې په فسق باندې دې فجور باندې د فنور ناروا مظالم باندې. نو مرګ مؤمنانو ډیر سخت دی او نصافی باندې را روان دي. نو دې لپاره آمادګي فکر ده. یو د آمادګي یو د تیاری د مرګ لپاره الخوف من الله عز وجل. د الله عز وجل نه د اسمانونو د زمکو د بحارو د انسانانو د هغه مالک نه ویره ده، او هغه مالک چې کوم د ویر شیان پیدا کړی دي د هغه نه ویره ده چې انسان مشه د فار دی په ویره کې احوال را پیدا د قیامت دی کې یره کې دا رنګ د الله قدرتونه را پیدا په ویره کې د الله محاسبه را پیدا مشرف لري ویریږي چې کوم سړی په خوف الهي کې پروتو دا سړی یقینا چې د مرګ د فار د آمادګي کړی ده. د مرګ ډېر په اسانتیا باندې د الله عز وجل را په رون مخ باندې ورزي. دا به رب العالمین نعمتونه سکی. نو ډېر صحابه کرام مشه په خوف کې په ویره کې وفراتو. یو صحابي دی هغه ته عبد الله وای دا وفات کېده نو جړې ډېر زیات. بل صحابي ولراغه وای د الله بنده ولې جاړي؟ تا ته رسول الله ویلو چې د بریتان د کټ کا او ته به زما سره مرګره ته به جنت داخليږي. هغه ویل زره دین نه جاړم چې ما باندې د مر سخت را یاد نور خبرو د وجه نه غني جاړا کوم، خو جاړم په دې باندې چې زمونږ رب د قیامت په ورځ باندې د انسانان را واغلی په یو موټی کې او به نسی او جهنم ته به ورورتي او به ویلدار دی ور د فاردی او ز پروار دی نه کومه. یو بل موټی به رب العالمین را واغلی جهنم جنت ته به ورورتي او به در جنت ولادي خو زره دی فروا نه کومه. نو ما ته جړه په دې باندې راځي چې دا علم ما ته نشته وانا لا ادري في اي القبضتين انا چې سبب رب العالمین په کوم موټی کې بېما. دا حالت څوک را پیدا مؤمنانو الته خو تقسیم د عمل نامو کېږي. وسپورې موږ دا تصور کړاله چې ازما عمل نامه به ما ته رب العالمین په خلاص باندې راکړي لکه عمر دې چې ورکړي دا او کنه په چپ لاس باندې راکړي. دا به چا سره د فکرې دا به کوم یو انساني چې د فکرو چلته ټول کېږي او زما اعمال به تل لیکيږي. دا به درانه خېږي او کسفک بخېږي. ما ته به کوم طرف ته رب العالمین امر کوي. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ په دسته خوف کې فروتو د سترګو نه به وخی روانې وي. چا ورته ویل جاړي او به خصوصا په دې آیت مبارکه کې چې وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. یو کسب هم نه مگر په جهنم باندې به ورزي به رب العالمین متقین ته نجات ورکوي، ظالمان به رب العالمین کې پړ مخې واچي. هغه په دې باندې ریده
چې موږ ته الله عز وجل د ورود او د داخليدلو د جهنم خبره کړې ده خو چې زه به پاغه ډله کې مچ الله به مخلاصي کنه پاغه ډله کې به یم چې ما ته رب العالمین فیصله دا کړی چې تر جهنم لورځه مؤمنانو ډېر زیات په خو کې فراتو یو روایت کې راځي حسن رضی الله تعالی عنه رسول الله نصید د فاطمه زوی دی او د علی ابن ابي طالب نه پیدا دی د بیمارو ډېر جړای کوله ورور لراغه حسین رضی الله تعالی عنه او دواړه هغه لکان دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په باره کې ویلي وی هما سیدا شباب اهل الجنه دا به دواړه رئیسان د ځوانانو د جنتی ان جنت مشرب الله عز وجل دوی ته ورکي خاصن ډېر ځای جوړلې نو دی ورته ویلي والک ازما اورورا ولم تبکی تر جړاګانې ولې کې په دې خوف کې پروتي اې د مرګ نه یریږي د روانو حالات نه یریږي او ته نګوري چې انت ابنو بنت رسول الله ته خدای الله د نبی د اغه د لور زوی ته نګوري ته خدای علی ابن ابي طالب زوی ته نګوري ته هغه سړی چې ستا په باره کې رسول الله ویلي وای حسن صاحب دا به سردار د جنتینو د ځوانانو دا به سرداري ستا باره کې خو ویلي دی باره کې الله سبحانه راولي ولکه الله بنده انک تقدم علی الله انک تقدم علی الرسول تخبر رسول الله باندې ورواني ته خدای الله خو له ورزي ته خدای فاطمی خو له ورزي ته خدیجه الکبرى په خوا کې ورواني الته به ورزي دراغې نوسي او ته جړاګانی کې اغا عجیب سړیو وې د الله بنده په دې باندې نه جاړم دې حالت باندې جاړم خو زه په دې باندې جاړم ولکن اقدم على امر عظیم لم ارى مثله زما دې پرب قسم په دې حالات باندې روانم چې دې حالت ما په دې دنیا کې نه دي لیدلې ناشنا منظرونه دي کنه هغه ناشنا زین دي کنه ما ته خالد سن دي ویلي چې ورته په جمعات باندې ورزي یا په سینما باندې ورزي یا یو بازار د پاغي باندې ورزي یا ته خلک راټول شي دغه خواته ورزي هغه ناشنا احوال دي څنګه چې هغه سترګو نه دي لیدلي وګونو نه دی اوریدلي د انسان په تصور کې حالات نه لیدلي او زه په دې حالاتو باندې روانه مچ ډېر hebat دي جړار راځي د وجن راځي مؤمنانو یو دار چې همیشه لپاره موږ ته ځوانان علما مشران کشران مالدار دا په خوف کې وسیګو خصوصا به د هغه حالاتونه چې موږ ته ډېر زیات سره روان دي او ډېر څه حالات دي ځکه انسان در دې فتنه لګي چې مسر رب العالمین سکی صحابه کرام په دې باندې لیدل چې عملونه به کول به جړاګانې کولې چې دا برمان رب العالمین قبول کړي کنه به قبول کړي الله عز وجل فرمای والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون زمونږ عبادتونه کړي دي روجیم نیول دي منځونه کړي دي خو موږ دا خوف نشته چې الله ډېر مستغنی ذات دی ډېر خلکو په زورونو کلونو عبادتونه الله تبا کړي دي او یا تیا کله بندګین کړي دي الله عز وجل تبا کړي دي موږ دونه زړورو معمولی مانځه ته سبحان الله ته د تسبیح ټک ته معمولی او نیک کار ته یو لسګون خرچې ته معمولی کارونه چې صحابه کرام به بيخي د التفات هم نکو هغه ډېر غټ نیکي نه به کولې په دې باندې معمولی بیان باندې معمولی تقوا باندې په معمولی کار باندې موږ څونه غرور کوو خدای را فکر نشته مؤمنانو الله عز وجل ډېر مستغنی ذات دی مخکنی خلک بر دین یریدل چې رما د عملونه کړی چې زما رب قبلې او کنه به قبلې د نیکانو مبارک سړي څخه خوف را پیدا شي په دې خوف سړي سره پیدا شي چې ما خو ګناه وکړه قتل مې وکړ الله برست کوي باندې مسلمان ته کنځلې وکړلې په دې جمانس کې ملغیبت وکړه دا غنه می ګنډې وست زبر د غزه کې ناسون د خپل جوب می د پردي په عزت باندې ولا وکړه کړه مې کړله ما خو د پردي زنانه دغه عزت می وکړه ما خو بوختان په سړی باندې وټړ دا خوب چا سره دی د سار نه په ګناونو باندې شروع وکړو او لونه کوو غیبتونه کوو بوختانونه تړو عزتونه لوټ کوو د خپل درنه او د بل سپکوي تر ما خام پوری چا سره فکر پیدا شو چې ما صبر رب العالمین دې حساب راځي مؤمنانو په خوف کې وسیږي الله عز وجل نه ویره چې کوم انسان په داسې حالاتو کې چې مانه په دې غیبت باندې الله سزا الله کوي په دې عزت الکور سزا را کوي په دې قتل الله سزا را کوي په دې مرمۍ چې مؤمن په دې باندې ولم په دې سزا را کوي په دې چورکې باندې چوباس په دې سزا را کوي دا واړه کارونه ډېر غټ کارونه دي دا ترخه خبره یره ما دې مؤمن توکل په دې یریږي چې دې خبر باندې ما الله عز وجل قیامت کې چرته راونه نسی حول ولا قوت الا بالله مسكين ناغه سوال توکبه تلاړ ویریدلې چرګه سړک ما ورټ یو خرزدار راغې او د تودرید او ته بیرته په دې سوچو کې چې لکه الله مراونی سي پیسې راځخشتره درو مې وته ویلې په خپل مال ما چرته عذاب نکي دې ته خوف وي مؤمنانو په داسې حالاتو کې چې انسان وسیږي ان شاء الله دا مؤمن او دا مسلمان دا په تیاری د مرګ کې دي او د حالاتو باندې الله عز وجل موږ برقرار ولري اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين